کاله مخکې اتیا کاله مخکې جوړه سوې ده. دا پارټي هغه وخت جوړه سوې ده چې پاکستان نه و. دا زرغونه جنډه د پاکستان غه نه وه. دا کمرې جنډې، دا سرې جنډې، دا زرغونې جنډې، دا نورې جنډې، دا هیڅ چا نه پېژندلې. حتی چې پښتون له سیاست سره ډېر نابلد و، ډېر نابلد و. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي خان شهید عبدالصمد خان اچکزي چې دی د جنوبي پښتونخوا سره تعلق ګلستان کلي عنایت الله کلي کې زیږېدلی و. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سیاست ابتدا یې کړې. دا هغه وخت دی چې فرنګی زموږ وطن ته راغلی. فرنګي افغانستان تقسیم کړ. قبایل ځان ته وایي جنسیاني، NWFP صوبه ځان ته، ورسره برټش بلوچستان چې نن موږ جنوبي پښتونخوا ورته وایو، دا ځان ته. دا زموږ پښتونخوا وطن ټول تقسیم و. د فرنګي حکمراني وه. فرنګی څوک؟ نه مسلمان، نه پښتون، نه د دې منطقې د دې علاقې اوسېدونکي وو. له ډېرې لرې ځایه راغلی، زرګونه کیلومتره لرې وطنه راغلی و. زموږ وطن یې نیولی و، قبضه کړی و. او فرنګي څه ویل؟ فرنګي ویلې پښتون افغان ته چې زما آباداري به منئ. خان شهید عبدالصمد خان اچکزي د ده ملګرو ورته وویل چې موږ یو د خدای آباداري منو، فرنګی ستا آباداري نه مني. ډېره ساده خبره. فرنګي ویلې وطن به د پښتنو وي، د افغانانو به وي، اختیار و حکمراني به یې زما وي. خان شهید عبدالصمد خان اچکزي ورته ویلې چې وطن د پښتنو د افغانانو دی، اختیار به یې د پښتنو د افغانانو ستا به نه وي. فرنګي دا خبره ده کوله چې دا قدرت چې دلته کم دولتونو او نعمتونو پښتونخوا وطن کې پیدا کړي، د کارخانې تاسو ته ډېر تفصیلات بیان کړي، د اوبو، د تیلو، د ګیسو، د معدنیاتو، د میوه‌جاتو، د ځنګلاتو. فرنګي دا ویلې چې دا دولتونه به د ولایت، د لندن، د انګلینډ د آبادۍ دپاره یي. خان شهید عبدالصمد خان اچکزي دا خبره ورته کوله او د ده ملګرو د خپل وخت پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دا دولتونه، نعمتونه دا به ټول د دې خړ پړ او غریب پښتنو دپاره ستا دپاره به نه. نو ورونو، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خدایه مکه پر دې زر واره توبهګاری وو. دا د اسلام خلاف نه ده جوړه سوې، دا د ملایانو خلاف نه ده جوړه سوې، دا د پنجابي خلاف نه ده جوړه سوې، دا د سندي خلاف نه ده جوړه سوې، دا د یو بلې قبیلې خلاف نه ده جوړه سوې، دا د یو چا د ذات، د یو چا د خاندان، د یو چا د قبیلې د فایدې دپاره نه ده جوړه سوې. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د فرنګي استعمار خلاف د ټول پښتون افغان او په نړۍ او په دنیا کې د ټولو محکومو انسانانو، قومونو د ښېګړې، د ازادۍ، د آبادۍ دپاره جوړه شوې. دا پښتونخوا ملي عوامي پارټي. ورونو، بیا نور ډېر تفصیلات دی، وخت کم دی چې دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي تفصیلات تاسو ته موږ بیانوو. په هغه وخت کې د فرنګي خلاف زموږ ځینې خلکو به ویل، ځینې خانانو به ویل، ځینې نوابانو به ویل، ځینې سردارانو به ویل، ځینې علماء سو به ویل، او د فرنګي ایجنټانو به ویل چې فرنګی خو یو طاقت دی، یو قوت دی. د فرنګي خلاف سیاست کول داسې دی لکه له غره سره خپل سر ویل. غر به مات نه شي، غر به له خپله ځایه نه وخوځېږي، خو دا سر به مات. مګر